کرېس ګیل څنګه محمد نبي مات کړو؟ ویډیو را سره وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو ملګرو السلام علیکم. محمد نبي د کمو رایو په ترلاسه کولو له کرېس ګیل څخه ماته وخوړه. په شل اوریزو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه او نامتو لوبغاړی محمد نبي ساحل د ویسټ انډیز تکړه لوبغاړي کرېس ګیل سره سیالۍ ته لوېدلی و چې کرېس ګیل ورڅخه ډېرې رایې خپلې کړې او ګټونکی اعلان شو. په دې سره کرېس ګیل 14 لوبغاړو ته لاره پیدا کړه، خو محمد نبي ساحل بیا مخه ښه وکړه. اسپن کرکټ انفو چې د کرکټ مشهوره ویب سایټ دی، اوس یې د شل اوریزو سیالیو د غوره لوبغاړو ترمنځ سیالۍ اچولي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د رایو په ورکولو سره غوره لوبغاړی ټاکل کیږي، چې په لومړي سر کې د 22 وروسته د 14 بیا د 8 بیا د 4 او بیا وروسته فاینل ته لار پیدا کوونکي دوه لوبغاړي ترمنځ سیالۍ ترسره کیږي. په هغه دوو کې بیا که هر چا ډېرې رایې خپلې کړې، د شل اوریزو سیالیو تر ټولو غوره لوبغاړی پیژندل کیږي. په همدې موخه د ویب سایټ د محمد نبي ساحل او کرېس ګیل ترمنځ سیالۍ اچولې وه او د ټولنیزو رسنیو له کارکوونکو یې غوښتنې وه چې ستاسو د خوښې لوبغاړی ګیل که نبي دی. وروسته زیات شمېر خلکو کرېس ګیل ته رایې ورکړې او کمو رایو خلکو بیا محمد نبي ته رایه وکاروله. که څه هم کرېس ګیل د خپل وخت یو داسې کرکټر و چې د بې رحمه توپوهنې له امله یې خلک ورته ګوته په غاښ وه، خو اوس د ویب سایټ د محمد نبي ساحل سره سیالۍ ته اچولی و. له دې څرګندېږي چې محمد نبي یو له هغه کرکټرانو څخه دی چې په نړیواله سطحه نوم لري. محمد نبي د شل اوریزو او یو ورځنیو لوبو دواړو په نړیواله درجه بندۍ کې د نړۍ لومړی الراونډر لوبغاړی دی. انفو کرکټ یو اونۍ مخکې د بل افغان لوبغاړي راشد خان او پاکستاني سید اجمل ترمنځ هم سیالۍ اچولې وه چې راشد خان ورڅخه ډېرې رایې خپلې کړې او بل پړاو ته 14 لوبغاړو ته یې لار پیدا کړه. د معلوماتو له مخې چې راشد خان ارمان 58 سلنې رایې خپلې کړې وې. دا په داسې حال کې ده چې راشد خان ارمان د شل اوریزو سیالیو په نړیواله درجه بندۍ کې د نړۍ لومړی توپ اچوونکی دی. د هغه ترڅنګ راشد خان ارمان د ورځنیو لوبو په الراونډرانو کې هم 8م ځای لري. ملګرو، دا و زموږ چمتو شوی راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. خدای پامان.